بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد وبأسانيدنا إلى الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور بعد بيان دمنا كده بدعات ودنو كاروننا قال الله تعالى الله تبارك وتعالى فرمي فماذا بعد الحق إلا الضلال نشتر استداقنا مگر گمراهی ده نو بدعت گمراهی ده سورة يونس 2 نمبر آیات وقال تعالى الله تبارك وتعالى فرمای ما فرطنا في الكتاب من شيء من نه کم کړه د الله په کتاب کې کم شی چې زموږ ته ضرورت ده سورة نام 8 نمبر آیات ده وقال تعالى الله تبارك وتعالى فرمای فإن تنازعتم في شيء کې یو شی کې تاسو اختلاف راغی فردوه الى الله والرسول الله ورسول ته واپس کې سورة النساء 50 سائل کتاب او سنت وقال تعالى الله تبارك وتعالى فرمای وان هذا صراط مستقيم دا قران زمانه غلار د فتبعوا د دې پس روان شي ولا تتبعوا السبل د نور لارو پس مزه فتفرق بكم عن سبيله تاسو به تسنس کې دلاره د الله نو سورة نام 50 وقال تعالى الله تبارك وتعالى فرمای قل ورته پیغمبر ان کنتم تحبون الله بچری تاسو مين کوي د الله صفات تبعوني زما تابعداري وکي يحببكم الله مين ابو کې تاسو سره الله يغفر لكم ذنوبكم تاسو ګناونه او معاف کی سورة ال عمران یو دیش والآیات فی الباب کثیره معلوماتونه په باب کې ډیر دی معلوم دي او عمل حدیث په کثیره جد حدیث هم ډیر دي او یې مشهور دا مشهور دي فنقتصر على طرف منها من با اختصار وکړو په یو طرف د حدیث باندې عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا چا چې پیدا ک په دین زمن کې یو نوې کار هاذا چې دا دین دی مالې سمینو هغه چې دین نه په وردونه بردي متفقون علیه وګوره من احدث في امرنا دین کې نوې کار دنیا کې خو بزو لانټر په کمره باندې چوما په موټر سایکل او گاڑی کې بغرزم ځان تبرنا لګوم پکې بلګوم ته ماته او تاسو یو بدعت گمراهی ده دا خو بدعت ده کنه وای دا رسول الله زمانہ کیو مو نه صاحب ته بدعت په معنا ځان نه دی پی کړي بدعت دین کې ناروا ده دنیا خو ترقی کوي کنه دین کې بدعت ټیک نه ده او فی روایت المسلم پر روایت د مسلم کې راځي من عمل عملا ليس علی امرنا چا چې وکارو که زما حکم پنوفو وردون اغرد ده مردود ده دین کې ګورخه باج قمقل دا سوال کوي تاسو مونږ ته ټماټر راوخه قرآن حدیث یا راته پکې تورې راوخه او یا راته پکې پیزو وګه مونږ دام در خودلې شو خو تاسو اوس نه پیګین وان جابر رضی الله عنه روایت ده قال فرمایدا کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا خطب احمرت عیناه نبی علیہ السلام چې وکړه خطبه کوله سترګې به ستړي شوې وعلى صوت او आवाज به اوچت ک وشتد غضب او غصه به سخت شو حتی کانه منذر جيش گویا کې دایرون کې د لخر لره یقول ول صبحكم ومساكم استاسو بیگا استاسو سبا شیخ عبد الحمید کامبټ والا ماشاءالله هغه ډېر جذبه کوي هغه بس تاسو بیان ولوریدل کړه را جذبه کی راشي کنه نو ماشاءالله بس ډیر مزیدار جذبه کی خوندوره ويقول وای بعثت انا ويقول ول بعثت انا والساعه كهاتين ذو قیامت دا سره لګل شوی ويقرن بين اصبعه او یو ځکول به ما به د دواړو غتو کې السبب ولستا اې دا سبب دا استاد دا سبب دا دواړه به ځک وی قیامت نزد مخ کې مورا پسې جوخ قیامت ده لکه دا یو غوته دی بل نه لګه کم ده ويقول بلما بعد فإن خير الحديث كتاب الله غور خبر الله كتاب ده وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم غور هدي هدايت رسول الله احاديث دي وشر الامور محدثات وعبد پکارونو کې نوې کارونه دي وکړو بدعت دلاله هر بدعت گمراهی ده ثم يقول ببل انا اولا بكل مؤمن من نفسه ډیر اولایم پر مؤمن د نفس داغنه منتر نه پاغ ډیر مهربانه منتر کمالم فله چا چې مال په خود ځان د پیری لپاره او منتر کدینن او دیان چا چې پر خود قرض او یاز مکا فالیا وعلیا پس پما دی به دا قرض رواه مسلم وعن الارباز بن ساریه رضی الله عنه حدیثه السابق في الباب المحافظه على السنه ومخ تاسو د ارباز بن ساریه رضی الله عنه روایت هم په دې باب کې واورید وصلی الله وسلم علی نبینا محمد صلی الله علیه وسلم